جذبه د محبت پر د انسان را تازه کیږي جذبه د محبت پر د انسان را تازه کیږي داستا پکا پر حسن خو ایمان را تازه کیږي جذبه د محبت پر د انسان را تازه کیږي داستا د پکا پر حسن خو ایمان را تازه کیږي ډیره بخنه د دې شعر چې سستا په مخ دانې او څه زموږ زړونه نري سستا په مخ دانې او څه زموږ زړونه نري په دې حالات کې مه راځه شیطان را تازه کیږي ډېره مننه سستا په مخ دانې او څه زموږ زړونه نري په دې حالات کې مه راځه شیطان را تازه کیږي د درمان صاحب نه په بخښنه دا یو شعر مې د هغوی په ځمکه لیکلی دی بخښنه ترې غواړم چې زما د واده ذکر دلته مه کوئ یارانو زما د واده ذکر دلته مه کوئ یارانو په دې چم کې په یوه جینۍ پیریان را تازه کیږي مننه زما د واده ذکر دلته مه کوئ یارانو په دې چم کې په یوه جینۍ پیریان را تازه کیږي دوه درې شعره درمان صاحب توجه غواړم چې یوه پیغله له دې کوره په سواره کې راوته یوه پیغله له دې کوره په سواره کې راوته تا ولې د ډوډۍ په جنازه کې راوته سړی ارشي ارمانونه قتل شوي و په دې کور کې بدبو له دغه کور په دروازه کې راوته طارق مشال صاحب نور هر څه بلاګرانو په دې ښار کې خو انسانه نور هر څه بلاګرانو په دې ښار کې خو انسانه ستا وینه په ارزانه نفنامه کې راوته دوه درې شعره ویم ولې حق مې جوړېږي د تېر نه راغلی بیا به اجازات غواړم چې عبدالملک ته ډالۍ چې پوهېږو نو په ځان باندې اشنا بې د ملنګه پوهېږو نه په ځان باندې اشنا بې د ملنګه تېر وزو لار ښکلې په خندا بې د ملنګه پوهېږو نه په ځان باندې اشنا بې د ملنګه تېر وزو لار ښکلې په خندا بې د ملنګه د درد علاج که مرګ چې بیا وکړم خودکشي نور نشم تېروی ژوند په ژړا بې د ملنګه سړی به پکې څنګه واخلي ساه بې د ملنګه راوړې د پتنې بدبو هوا بې د ملنګه او په دغه څو شعرو باندې د غزل دا ټولو ملګری راته ډېر نږدې ولاړ دی دا دې ده چې دغه دوه درې شعره چې ته څه خبرې څه بېکاره زندګي کومه ته څه خبرې څه بېکاره زندګي کومه یاسیره شیخه بې مینې او بېیاره زندګي کومه شراب حرام مینه ګناه مړه دا څه بکواس کې شراب حرام مینه ګناه مړه دا څه بکواس کې پیره بیا زه د څه دپاره زندګي کومه مننه شراب حرام مینه ګناه مړه دا څه بکواس کې پیره بیا زه د څه دپاره زندګي کومه نن دیاړې نه کوم چھوټي کوم الله مالک دی نن دیاړې نه کوم چھوټي کوم الله مالک دی درمان صاحب زه نن شپه کور ته وړم نن یار زندګي کومه نن دیاړې نه کوم چھوټي کوم الله مالک دی زه نن شپه کور ته وړم نن یار زندګي کومه دومره مې پرېږده د خپل ژوند ته چې ساه واخلمه دومره مې پرېږده د خپل ژوند ته چې ساه واخلمه زه درته سوال کوم سرکار زندگی کومه عمران نظره که د لوږې مرم ژومنډې شمه عمران نظره که د لوږې مرم ژومنډې شمه خو چاته سوال نه کوم خودداره زندگی کومه دوه شعره په دې بخښنه چې ریاکانو ته مې ډالۍ چې تپوس مه کوه ښه ده یو بېکاره یو صوفي تپوس مه کوه ښه نه یو بېکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي ډېره مننه نیازلي راغلی د پېښور نه او ډېر زیات خوشحاله یم د ده سره مې پکې ملاقات هم وشو دا شعر معذوره دی د پښتو ادب او شعر سره ډېره مینه لري دا ده ته ډالۍ چې تپوس مه کوه ښه نه یو بېکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي یازلي حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي حیران یم چې دا موږ د څه دپاره یو صوفي حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي حیران یم چې دا موږ د څه دپاره یو صوفي د ظلم نه خلاف یو چې دا مو نظریه ده روان د باچا خان بابا په لاره یو صوفي